نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو نننی د تجوید څلورم درس مو د مخارجو د اصولو او د مخارجو د شمیر په اړه دی. مخکنی درس زموږ او ستاسو د مخرج او د مخرج د ډولونو په اړه وو. نننی درس د مخارجو اصول او د مخارجو د شمیر په اړه دی. لومړی د مخارجو اصول. د مخارجو اصول پنځه دي. حلق یعنی ستونی، دوهم لسان یعنی ژبه، دریم شفتین یعنی شونډان، څلورم خیشم یعنی د پزې نرمي، پنځم جوف دهن یعنی د خولې خالیګاه. دا د مخارجو پنځه اصول دي. د الفبا کم 90 حروف چې دي دا به په دغو پنځو ځایو کې خامخا د یو ځای څخه ادا کیږي. نور ځایونه نشته چې حروف ورڅخه راووځي، حروف ورڅخه ادا سي. صرف او صرف دغه پنځه ځایونه دي. دغه د الفبا 90 حروف چې دي په دغه پنځو ځایو کې به د یو ځای څخه ادا کیږي. د مخارجو شمیر. د مخارجو په شمیر کې د درو علماو اختلاف دی. لومړی خلیل ابن احمد فراهیدی وایي مخارج 19 دي، امام سیبوی وایي مخارج 14 دي او امام فرا وایي مخارج 14 دي. دوستانو دا چې ولې د دوی د مخارجو په شمیر کې اختلاف دی پر دې باندې په بل درس کې مکمل بحث کوم. دا چې ولې دوی د مخارج په شمیر کې فرق راوستلی دی. خلیل ابن احمد فراهیدی 19 بیان کړي دي، امام سبوی 14 بیان کړي دي، امام فرا 14 بیان کړي. دا چې ولې 14 14 او 19 تعداد ذکر شوی دی پر دې باندې په بل درس کې بحث کوم. زموږ او ستوس قول چې دی چې وایو یې هغه د خلیل ابن احمد فراهیدی صاحب قول دی چې دی وایي د مخارجو تعداد 19 دی. موږ هم دغه 19 مخارج په ترتیب سره هر یو جلا جلا وایو، د لومړي څخه شروع بیا تر 19 پورې. دوستانو مخکې موږ او تاسو درس ویلو د مخارجو ډولونه وه چې یو مخرج محقق و بل مخرج مقدر و. نننی د مخارجو شمیر دی، تعداد چې څو مخارج دي. نو هغه د دغه درو امامانو اختلاف دی پکښې کې چې پر اختلاف باندې به په بل درس کې بحث وکم. خو موږ او تاسو چې د مخارجو شمیر وایو هغه د خلیل ابن احمد فراهیدی صاحب قول وایو چې دی وایي مخارج 19 دي. اوس نو دغه 19 مخارج چې دي دا په دغو اصولو کې تطبیقوو. تاسې را سره حساب کې دوستانو په حل کې 3 مخارج دي. موږ دغه 19 مخارج اوس پوره کوو. 3 مخارج په حل کې دي، 10 مخارج په لسان کې دي یعنی په ژبه کې، 10 او 3 دا یې 14. 2 هم په شفتینو کې دي، دا یې 14 هغه و، 2 دا دي دا یې 15. یو په خیشم کې دی یعنی د پزې په نرمي کې، دا یې 14. او یو مخرج هم په جوف دهن کې دی یعنی د خولې په خالیګاه کې، دا یې 19. دغه 19 مخارج چې دي د مخارجو په اصولو کې مو دا دي وښودل چې 3 په حل کې دي، 10 په لسان کې دي، 2 په شفتین کې دي، یو په خیشم کې دي، یو په جوف دهن کې دي چې 19 تعداد پرسو. اوس نو په نورو درسو کې دوستانو دغه 19 مخارج په ترتیب سره وایو. د بلې ورځې درس مو اول مخرج دی، د هغسې به نمبر په نمبر ځو تر 19 مخرج پورې به یې وایو. د نن ورځې درس دوستانو همدومره دی. او تجوید زده کړې یوټیوب چینل ته خپل ملګري او دوستان دعوت او انوایت کړي. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل سبسکرایب مه هیروئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.